نو قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه چې وفات شو نو یو صاحب आवाज وکړو په تیز आवाज باندې ټول مجمع ته او ټول جنازي والا خلکو ته چې دا حضرت د جنازي امام نه دی مقرر شوی چې څوک به جنازه کوي البته د حضرت یو وصیت دی چې هغه دا چې زما جنازه دی هغه څوک کوي چې په هغه کې دا یو څلور خبرې موجود وي یو د بلوغ نه وروسته د هغه نه ګناه کبیره نه وي شوی دویم د هغه د مازدیګر د وخت داخلېدو او د مونځ نه مخکې څلور رکعته نفل کې نه پاتې شوي او تهجد ته نه پاتې شوي او پچا پردای زنانه باندې قصدن عمدن ارادتن ثانیا علما په پوهیږي نظر نه پریوته په دویم واره په قصد بلغ صاحب الترتیب فی الصلاة او صاحب ترتیب بالصلاة منځونو کې ترتیب برابر وي یعنی چې کله ته موږ قضا کیږي نو الا بل مسکای چې هغه مخکنه ته وکي کله سحر مسبخین مستفاده شوی وي نو د مازیګر نو وړاندې هغه وکي نو الا بیا ورپسې د مازیګر هغه کوي چې ترتیب کې تنه یو مزنوي قضا شوی او به ترتیب شوی نه چې دا صفات پکې وي هغه زما جنازه وکي نو خلک پکې موجود خو ټولو دا جرأت نشو کولای په دې کې یو خبره بدا سي و چې کې دی شي چې دا خو بده خبره زمانه بشوی د حضرت د وصیت مطابق باندې مولی مخکې شو ټول مجمع ډیر وخت په دې انتظار کې ده چې درېږي وسوک مخکې کېږي وسوک دی جنازې ته سو په خپل خو دا نه وای چې زه به یم خو دې تماشا کې دي او په دې انتظار کې دي چې هغه به څوک د الله نیک بنده ولی الله وي چې هغه به دا جنازه کوي هغه کې به دا صفات موجود ډېر وخت تېر شو اخر کې یو صاحب را مخکې شو په سر ساده راچولو مخې تقریبا پټو او مخې راواړولو مجمع ته او چې مجمع وکتل نو هغه په هغه وخت کې د هندوستان بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش رحمت الله علیه په خپل باندې دا یو فرمایل چې الله دې زما په حضرت او په مرشد باندې رحمتونه نازل کړي هغه زما هغه راز چې صرف هغه ته پته و الله ته پته و هغه ته پته و هغه نن د خپل جنازې لپاره ظاهر کړو نو زه مجبورن دا وام چې الحمدلله دا کمی خبرې حضرت وصیت کې ویلې دي دا ټولې خبرې الحمدلله ما کې موجود دي دا سه بادشاہان یو پکې اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه ده د هندوستان په دې اخیری دور د مغولو کې لوی بادشاہ تیر شوی دی روزانه به خپل مزدوری کوله یو به ټوپای جوړولې یو به قرآن مجید کتابت کولو هغه به لیکلو بیا به هغه خسته کولې یو ځای کړو بیا به هغه هدایا کړل او هغې باندې به چې ورته کومه شکرانه میلاوېده هغې باندې به خپل اوقات تېرول او د علماء په خدمت کې خصوصا هغه څوک چې هغه د دې خبرو شوق ساتي لکه زما نو دا ورته یو خبر ورکوم چې د هغه د لاسو لیکل شوی قرآن مجید دلته موږ سره نږدې دی دیر کې چې بنده ور داخل شي اوچ ته نو هلته کې یو ګمبد دی خواجه نسیم رحمت الله علیه په زیارت کې په هغې کې په شیشو کې بند تبرکات دي موی مبارک د فخر موجودات
امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویخت مبارک ملتشتا د حضرت مرزا مظهری جانی جانان رحمت الله علیه د شهادت په وخت کې چې کوم مالوچ په وینو باندې ککړو او سره لوند پراتو هغه مالوچ موجود دي او د اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه د لاسو لیکل شوی قرآن مجید په خسته سورنګ کې لیکل شوی هغه پکې موجود دی. اذا الشمس کوورت دا میاد دي دکه سپاره پکې اخیری دکه سورتونه او دا صفحې پکې ښکاره دي. اذا الشمس کوورت په اوج شریف کې دی. اوج شریف مشکلی ته بندور شي تاسو کې دلته خوا کې مدرسه راغی دا غي اولاد کې راځي او د مزار او د ګمبد غ صاحب امام چې دی ډېر کله عالم دی نو خود کله دی ډېر لوی صفات دي پکې هغه ډېر په فراخ درای سره ان شاء الله غو وکړي. سوزله زیارت ته تله دا اورنګزیب عالمگیر رحمت الله علیه چې دن خپل پلار خپاو او د پلار خفګان کې رونو واوري دا غي کې د پلار غلطي بنه یادې چې دا مې د پلار غلطي ده بس چې پلار خپه دي نو هغه په غلطای دي نوم په غلطه نه ده ځکه هغه پلار دی وبالوالدین احسانا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما اف ورته امکه وکړه هغه غلطي وي لاران له پکار دی گزاره کوي خو بچو له پکار دی چې د دې حق ادا کړي. الله دې ټول بچو له د مور او پلار د حقوقو د ادا کولو توفیق ورکړي. خو لا پلار ته په خبره خپه و اگر چې هغه پلار په هغه وخت سره په غلط او شاهجهان بادشاه د دنه اسب به سوس مرورو خبرې به ورسره نه کولې. اورنګزیب عالمگیر جرګې ولېږلې هغه یې نه منلې نو اخر کې یو کار وکړو چې ورځ راغلو او خپل پلار ته وویل ډېر وخت په دې کې تېر شو کال نیم پکې تېر شو ورته وویل چې پلاره زما د قرآن مجید د حفظ ختم دی راځې به ور پلار خو حیران هم شه چې ته په دې عمر باندې قرآن مجید یاد کړو ورته وی تا قرآن یاد کړو مال په کې سری زه خو نه درځم وی ته به خامخا راځې وی زه نه راځم زه په جرګو نه یم راغلی نو ستا په خوله به څه درشه وی ما په جرګو باندې ته رضا نه کړې خو د الله په کلام دې رضا کوم چې بس ته راشي وی زه ستا نه خفه یم مرور یم وی اوس درته یو خبره کوم ما چې دا قرآن مجید یاد کړی دی قسم دی که زما پکې بل نیت و یا دا ما په بل سنیت باندې یاد کړی وي دا الله دا کلام مې ځکه یاد کړی دی چې کله دا حدیث ما اورېدو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مور او پلار د حافظ ته به تاج په سریږي نو ما دا سوچ وکړو چې زما دا پلار خو زه نور په دنیا کې نشم رضا کولی راشه قرآن مجید یاد کا چې ستا مور او پلار ته تاج په سریږي نو دی به خوشحاله شي. ما صرف او صرف ستا د سر د پاسه د تاج کې خودو د قیامت په ورځ د دغې منظر جوړېدو دپاره قرآن مجید یاد کړی د پلاره د دې دپاره راشه. بس شاهجیان بادشاه له الله تعالی زړه نرم کو خود دا خبر هم داسې وه وی بچیه تا خو خواکي چې داسې یو کار کړی دی چې زه دې په دنیا کې په دې خوشحاله کړم او په قیامت کې دراله د عزت مقرره په نصیب کړه. نو بچیه سینې سره یې راجوخ کړو وی بچیه بس چې څه وایې هغه شان به کوم زه ستا نه دې نه وروستو رضا هم یم او دعاګانو کې به دې هم یادوم او په تېرو خپلو ټولو خبرو باندې ستومانه ختم کې شریک شي. نو د دې حافظانو خو پلارانو سره دا نه وه چې ګنې روانه وه دا نه هر څوک دا نیت کوي دی چې په لاشعوري طور سره دا قرآن مجید یاد کړی دی نو دی په دې مور او پلار د عزت موقع پېرزونه وه نو د دې له وجې دا کار وکړه. الله تعالی دې د دی دا یادول د قرآن مجید د دی په سینو کې محفوظ وساتي او الله دې دې مدرسې ته ډېره ترقي ورکړي. ما قاري صاحب ته وویل هم هغه راته وویل چې دلته صرف د حفظ او د ناظرې درس او